واړه کوناټي څنګه غټ کړو؟ اوس په نوې طریقې سره په ډېرې اسانۍ سره کولی شئ چې خوند ته برابر کړئ کوناټي. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو په تن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. مننه. یو ملګري پوښتنه کړې وه چې ډېر ټیم کېږي چې موږ دغه کار کوو خو دا کار هېڅ نتیجه نه ورکوي، ځکه موږ بار بار ویډیوګانې ګورو او په دې ویډیوګانو کې اکثره داسې راځي چې هېڅ فایده نه کوي. ځکه به هغه ورور ته به زه دا یو خبر وکړم چې کله هم تاسو کومه نسخه استعمالوئ نو هغه نسخه تر خپل وخته پورې باید مه استعمالوئ، ځکه که موږ تاسو ته وښیو چې تاسو باید تر 2 میاشتې پورې دغه نسخه استعمال کړئ، نو داسې نه کېږي چې تاسو فکس همغه 1 میاشت استعمال کړئ او د 2 میاشتې په دې تېرېدو سره تاسو باید دا سوچ ذهن کې ولرئ چې دا باید کوناټي یا هم هر هغه مشکل چې موږ لرو باید وشي. خو دا ممکنه خبره نه ده، ځکه دې کې 100% کې هېڅکله هم داسې نه کېږي چې باید دا 30 ورځې یا 1 میاشت پوره سي او ستاسو مشکل دې حل شي. تاسو کولی شئ د 1 میاشتې څخه هم وړئ، یعنې 2 میاشتې 3 میاشتو پورې خپل دغه کار وکړئ، یعنې چې هر مشکل ستاسو بدن کې وي نو باید تاسو تر 2 میاشتو پورې دغه کار حتما وکړئ. هغه ورور ته به زه دا خبره وکړم چې که ته غواړې چې ستا د مېرمنې کوناټي غټ شي او خوند ته برابر شي نو ته کولی شې دغه نسخه استعمال کړې. ته به داسې چل وکړې چې ته به ادرک واخلې، وچ ادرک 10 ګرامه او په تورو تیلو کې به یې پاخه کړې. کله چې تا سیکس یا پروالی کوو د سیکس دوران کې ته کولی شې چې د مېرمنې کوناټو څخه دا چارې ګرده ووهې، یعنې ټول هغه ځای چې د مېرمنې کوناټي پکې حسابېږي نو ته دغه د 20 منټ پورې مساج کولی شې. دې سره هم مېرمنې ته خوند ورکوي او هم د مېرمنې کوناټي د میاشتو په تېرېدو سره غټېږي او خوند ته برابرېږي. د کومو مېرمنو چې کوناټي ډېر واړه وي نو په دغه طریقې سره کولی شي چې خوند ته یې برابر کړئ. نو خدای دې وکړي ملګرو زموږ ویډیو خوښه شوې وي، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.